یو ګپ شپیستان دی لاندې ځمکه پاس اسمان دی د ګرانۍ د لاسه خلک مخ په بره روان دي د شوتر خان نه خبرونه واورئ پرون د سبزی په منډیه کې ناڅاپي او دماکه وشوه چې په دې کې 80 کریټه ټماټر چخړېدلي دي او د 14 کدوانو حالات نازک دی د کویټ نه جناب خربوزې یو بېرنګه چټای جاري کړې ده چې که په ملک کې دا دماکې بند نه کړې شوې نو موږ به په پټو کې ځانونه څښاکو په منډیه ته به در نه شو بل خوا د ملکان نه ټماټر خبر ورکړی دی چې زړه ښکته پورته نه کوي موږ د ملکان بټخېلې درګۍ ټولې مورچې کابونې ولیدي په ژمي کې به د بسونو په سرونو په کریټونو کې پټ مخ درځو او په منډیه به ناڅاپي او حمله کوو چې خلکو له به ټولې کپړې ګنده کوو دا خبره پرون ټماټر کریلې سره کوله اوس پوره خبرونه واورئ پرون د بډبېرې ډبې د کووټ بس ته ډېر په ناخوالۍ سره وي چې ما پسې بې وخته ارنونه مه وهه په ما باندې د ځوانۍ وار تېر شوی دی زه تا ته سمدستي لار نه شم درکولی وعلیکم السلام پرون د کاټرنګ په پول باندې یو ډاټسن په مستای کې راغی چې 14 کسان یې نیر ته وغورځول داسې د مردان په اډه کې یو ویګن د ګرمۍ نه په جړا شو په سپېږمو تور موبلیل تل کړ چې د مصریانو ورته خیال شو نو اوښکې وله وچې کړې او د تسلي ورکړه چې په تا به ګرمۍ کې ډېر سپیډ نه وهي دا ګوپیانو د قبیلې مشر ښاغلی ګوپي ګل دا خبره اخباروالاو ته په ګوته کړه چې دا د یو ټماټر نه صرف د سبزۍ د ورکېدو یو لوی سازش دی په دغه ټیم کې د ګوپي سر د پاڼو نه راووتو او په منځ باندې وچاودو پرون پېښور کې د ریلګاډي او د ماشي په حادثه کې د ماشي یو وزر والوتو چې په دې کې د ریلګاډي 14 ډبې ټوکړې شوي دي او 14 مسافر لاپته دي دغه ماشي بېګا مازدیګر په لیډرېډنګ هسپتال کې داخل کړی شوی دی د ډاکټرانو د خولې وینا ده چې دې ماشي ته به 14 پونټه وینه خېجولی شي د چین د سبزی وزیر ښاغلی چین وینګ پاکستان ته د 3 ورځو په دوره را روان دی دا به زمیندارو له د ټینډو یو نوی تخم ورکوي چې دا به یو بوټی په هفته کې زمیندار د 25 ټنه ټینډه ورکوي دا خبره پرون د سبزی وزیر په متنو کې هغه ټایم کې کوله کم ټایم کې چې مثل د ټیکهدار لنګر د ټینډې اخیستې دا ودې په ذکر کټه پرون د غوښې په میچ کې فضل حسین نظر حسین ته په 12 پلیټونو ماتې ورکړه چې په دې کې د میرولي او سیدولي میچ برابر پاتې شو د موسم په هکله وینا شوي چې د روانو 30 غنټو کې د کمادي د بهېدو امکان دی نن د کمادي درجه حرارت 48.39 کیلوګرام ته رسېدلی دی نو ور به سبا د خامخا راخیږي او ماښام به پرېوځي باران سره زموږ څه کار نشته که ورېږي او که نه هغه د الله کار دی خبرونه ختم شو د خدای په امان